ښایسته تک زیړو شرشمو په منځ کې ولاړه یم. طبیعت ډیر ښکلی دی او انسان ته داسې خوشحالي وربخي او روح د انسان آرامیږي. پوره یوه میاشت مو روزه ونیوله. په روزه کې مشرانو به ویلې چې شیطان تړلی په دې بیدارو. اصلا د روزې قانون داسې و لکه روزې په خپله نه پرېښودلو. دا مو اورېدلي وو چې باید دروغونه وایو، غیبتونه کو، غلا، قتل، لکه د هر شیان چې انسانیت او بشریت ته تاوان رسوي د هغه څخه مونږ د دې لپاره چې لوږه او تنده په انسان باندې لکه یو ډیر سخته تجربه او امتحان دی چې هغه انسان تجربه کوي. نو دا نور کارونه یعنی دا نور مهم ګناهونه هم د دې سره کنټرولېږي. نو څنګه ښه دی چې اوس اوبه لکه روزه هغه شو اختر درېیمه ورځ ده، که دا روزه همداسې وساتو لکه اوبه خورو، ډوډۍ خورو، خندا کوو، خو له دغه منفي شیانو څخه چې کوم چې زمونږ روح هم همداسې زیړ رنګ لري، خپله سوچه روح. نو دا خپل ښایسته روح د خپله له دې منفي شیانو څخه، منفي انرژۍ څخه وساتو. څومره ښه دی. دروغونه وایو، د بل چا قضاوت ونه کړو، ځانه قاضي جوړ نه کړو، د نورو په ژوند کې مداخله، غیبت ونه کړو، د چا د مرګ څخه خوند وانه خلو. انسان پرېږدو چې ژوند وکړي، د بل چا په هغه باندې ځان قاضي جوړ نه کړو چې د چا ژوند داسې دی. دا تاسې په خپله هم ما تجربه کړې ده. د ځان جوړونه کې پخوا به ویل چې ځان جوړونه سخته ده، د نورو جوړونه سخته ده، د نور انسانانو تربیت ډیر سخته دی. دا زه یعنی د خپل د ژوند د تجربې څخه ځان جوړونه ډیره اسانه ده. نو زه نن دغه خبرې تاسو سره کوم چې کوم چې ما تجربه کړي دي، عملي کړي مې دي، هغه دا دی چې هره ورځ یو قلم و کتابچه راواخلئ، په هغه کې چې ماښام شو تاسو خپل ټول عادتونه ولیکئ. مثبت عادت هم ولیکئ، منفي هم ولیکئ، چې تاسو څومره غیبت کړی دی د بل چا په ژوند باندې، چې څنګه پتلونې اغوستی، چې شي خوري، څه رقم رنګ دی، تور دی، سپین دی، جګ دی، ټیټ دی، ښایسته دی، بدرنګه دی او فلان فلان خوا د تاسو پوهېږي، اضافي خبرې نه کوم. یا څومره دا په غیبت او په دې بل چا په قضاوت کې راځي، دا مو څومره کړی. او یا تاسو ټوله ورځ په دې طبیعت کې څومره سوچ کړی دی، څه مثبت کار مو کړی دی، یو چاته مو یو ګیلاس اوبه ورکړي، که تاسو اوبه د لاسه نه کېږي یوه ښه خبره مو ورته ډالۍ کړې ده. نو کوشش وکړئ هغه منفي ورځ په ورځ کم کړئ او مثبت اړیکې ورځ په ورځ زیاتې کړئ. ما په دې روزه کې لکه د خدای د عبادت تر څنګ چې په ریا کې رانسي، د خاوند د بچونو چې ټول روزه نیولې وو د هغو د خدمت مې وکړه، یعنی ډبل خدای اجر به راکړي، وشکه هیله لرمه. او بل دا ده چې لیکوالي مې ونه کړله. ما ویلې چې زما په ناول کې څه ستونزه رانسي، زه د فکري لحاظه باندې همدارنګه د جسماني فزیکل هغه باندې ستړمانه ومه. نو ما نه غوښتل چې هغه وکړم. ما سینوحه ولوسته. سینوحه د دوهم ځل لپاره یو ډېر عالي کتاب، یعنی ژباړن نه یې ډېره مننه کوم چې ډېره مینه یې کړې او ډېره په خوږه ژبه پښتو باندې ژباړلې وه. ویاړو په داسې ژباړنو باندې. خدای دې وکړي چې نور کتابونه مو ژباړي او حوصله خدای ورکړي. سینوحه نه مې لوی ژوند، د انسان طبیعت، انسانان څه رقم ژوند. اوس مصر به کیدای شي ډېره علاقه مې پیدا کړه چې مصر ته لاړه شمه د سینوحه له برکته. کوم ښارونه یې چې یاد کړي هغه وګورمه. یعنی اوس به هغه مصر نه یي پاتې، هغه د فرعون دوره نه ده پاتې. خو سړی هیله کوي چې هماغه عادتونه چې پخواني مصر کې وو، هماغه کارونه اوس هم په مختلفو نومونو کې زمونږ په هیواد کې کیږي. بهتره دا ده چې زمونږ سړی ګوري چې ستا هیواد، ستا خلک هماغه د فرعون دورې ته نږدې خلک دي. ته ډېر متاثره کېږي، ته ډېر خفه کېږي. زه کېدای شي مصر ته لاړه شم او مصر وګورم، له خیره په تاسو به یې ووینم، خو انسانان به یې ډېر بدل شوي، ژوند ته به راوښتي. نو په دې هیله باندې دغه تر څنګ مې یو بل ناول هم لوستی و،
یعنې ځینې ناولونه مې ولوستل ډېر تاثیر یې وکړ په ما باندې، د هغو نه مې ډېر څه واخیسته. نو په دې هیله چې تاسې هر یو مونږه په ځان جوړونه کې کوشش وکړو او ځان جوړ کړو تر څو زموږ روح آرامه وي، موږ ټول د مثبت انرژي نه ډک اوسو، رڼا وویشو زموږ د بدن نه، د موږ په لیدو باندې، د موږ د مخ په لیدو باندې خلک هوسا شي. کله چې د کوم انسان د مخ په لیدو باندې تاسو د هوسایي احساس وکړه، د خوشحالتیا احساس وکړه، پوه شئ هغه انسان روحاً پاک دی او ته په خپل هم د هر څه نه خوند اخلې، له غربت نه خوند اخلې، له بیکارۍ نه د خوند اخلې. که تا ځان جوړونه وکړله د طبیعت نه خوند اخلې. دا ګلونه وګوره څومره ښایسته شنه دي، طبیعت څومره ښایسته دی. نو خدای د هر وطن همداسې آباد او ښایسته لري د موږ د افغانستان سره. چې کومو وطنونو ته مې سفر کړی دی، یو څو لنډ هېوادونه مې لیدلي دي. انسانان ټول نړۍ کې یو خوی لري، یو عادت لري، ولې د دوی روح مشترک دی، د دوی یو روح دی، د دوی هیلې یو رنګ دي، د دوی لکه دغه ځمکه د خلکو د انسانانو په زحمت سره هغوی تغیر کړی. اوس وګوره دا کلیوال کلی دی، په دې کلي کې هماغسې یوه داسې پوله ده، پټی دی، شنه واښه دي، دې خواته ښایسته ګلان دي، سړي طبیعت هغه کېږي. که زموږ وطن کې هم خلک د وطن په آبادي باندې فکر وکړي او همدارنګه دولتونه دې هم انسانانو ته وخت ورکړي چې هغوی کار وکړي، د کار زمینه ورته برابره کړي، نجونو ته مکتب خلاص کړي. ښځه نیمه نړۍ ده، یوه هوښیاره باسواده مور چې دنیایي علم یې زده کړی وي، یوه ډاکټره وي، هغه به ټولو خویندو ته خدمت کوي او همدارنګه یو ښه اولاد به روزي او نړۍ یا خپل افغانستان به ترقي خواته ځي او د نړۍ سره به افغانستان سیال کیږي. خو چې په کور کې ناسته وي، سترګې یې پټې وي، یوازې یو څو تورې زده وي، هغه نه ځان ته خدمت کولی شي، نه اولاد ته او نه خاوند. د ګام اوچتولو یا څو قدم اخیستلو باندې تاسو خپله وګورئ څومره تغییر راځي. زه هلته د شرشمو خواته ولاړم، څو پله مې راواخیستل، راغلم، حرکت مې وکړ، اوس د شرشمو په منځ کې ولاړه یم. ژوند هم همداسې دی، جای په جای درېدل انسان ته لکه ژوند بدلولی نشي، خو ته به حرکت کوې او په ژوند باندې به تغییر راوړې. لکه وږمه هلته د شرشمو مخې ته ولاړه وه، اوس وږمه د شرشمو په منځ کې ولاړه ده. خوشحاله اوسئ. هیله منده یم چې زما خبرې ستاسو خوښې شوي وي او په چا باندې بدې نه وي لګېدلې. د شرشمو تر نندارې وروسته د کلي په منځ کې دلته په هر کلي کې داسې ښایسته بارونه وي، خو دلته د کلي کې زیات خلک یې داسې ښکاري چې هغوی په بایسکل باندې دوی ورزش کوي که نه، دوی ځي ډېره لاره وهي. بیا د دمه جای لپاره دلته دا جای په نامه د بایک بار باندې یادېږي، نو دلته یعنې د سایکلو یا ستومانو دمه جای. دلته وګورئ تاسې مختلف هغه ګورئ بایسکلونه هم دي پکې، د چا چې بایسکل پنچر شوی بیا دلته راځي، هم چای خو چای هم پکې معلومیږي، لکه زه راغلم زه پکې شراب نه خورم، زه بیر نه خورم، زه چای څښم، شین چای هم پکې شته، ځینې خوراک هم وي. نو دلته څنګ ته یو دانه مستري خانه لري چې د پنچر مایني کوي یا د دوی بایسکلونه جوړوي. نو دا دمه جای دی او د کلي خوندونه دي، کلیوال خلک دي پکې. نو زه راغلم دومره دوی سره خو څوک چې پېژني خبرې وکړي چې نه بیا نه کوم، بیا زه د امر سره راځم. زه نن هم راغلم، دا د ځان ته مې شین چای راوغوښته، شین چای دی او دا وګورئ د هماغه کلیوال هغه ځان بیه چای دی او دا یې لیمو سره راوړی چې لیمو که غواړئ
او دې ما ښایسته هغه کې راته ګبین راوړي دي. نو ما شین چای ځان ته واچاوه. که ته خبره مې د ځان جوړونه ښودله چې دا ټوله دنیا شاوخوا د شراب ګوره شرابونه دي، بوتلې دي، خو ما پکې شین چای خوښ کړی دی. زه شین چای څښم. همدلته راغلی یم، د بل چا مخې ته بیر پروت دی، زما مخې ته هغه دی، ولې چې ما په ځان کار کړی دی. یعنې سړی کولی شي په ځان باندې کار وکړي. نو ښایسته ورځ ده. نن هم تاسو ته بیا یو بل مثال مې هم درته وړاندې کړ. خدای کې زما له ډېرو مثالونو نه تنګ نه شئ. دا زما خبرې ما به یې ګټه لیدلې وي چې تاسو ته بخیلي نه کوم، تاسو سره یې شریکوم. خوشحاله اوسئ، آرامه اوسئ. هیله مند یم زما خبرې څخه یو وړوکی ذره هم تاسې واخلئ، ما ته به یې اجر او تاسو ته به یې ګټه ډېره وي.